درخواست کوم درخواست ټول ملګرو ته ګیره خرول جدا غټه ګناه ده ګناهي کبیره ده خو ګوره دا ډیزاین جوړول نه دی دا بغیر ډبله ګناهي که خروي الله یې توفیق درکړي چې پرېږدئ خو سوال ته کوم مسخره مه کوئ ګورئ په ګیره پسې دا د نبي عظیم سنت دی دې پسې مسخره مه کوئ چې ډیزاین نه پکې جوړوئ دا هم څه عقل دی زه به په فلم کې یو اداکار به وینم یا یو ریسلر به وینم هغه به په ګیره کې ډیزاین کړی مقه ډیزاین به زه دلته کومه دلته به جوړوم و زه تاسو ته تپوس کوم نوجوانانو لږ قیاس ځان کې پیدا کوي کم اداکار چې د هغه شکل صورت ته اختیار کړی دی آیا ستانه خبر دی چې د میدان په کوټکي علاقه کې هلته زما یو یار دی او هغه زما په شان ته ګیره جوړه کړې زما په شان ته کوټې یې دلته پرېښی دی زما ورسره ډېر تعلق دی راشئ یو کال خو ورته وکړه کال یې ورته کړی په رښتیا ایمان یې کال درته کړی دی چېرته یو اداکار چې تاسو د هغې شکل جوړ کړی دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښایسته سنت هغه ضایع کوئ ځوان څه دا خوند نه کوي زمرړو نو موږ له هغه د شکر چل راځي خبره مې دا کوله شکر موږ څه دی موږ شکر دې ته یو چې د الله په خلاف کې استعمالوه ګورئ دا اندامونه الله موږ له راکړي که نه تاسو تپوس کوم ساده خبرې کوو دا سترګې موږ له چا راکړي الله راکړي که نه غوږونه دا جبه دا لاسونه دا هر څه دا د الله دي که نه دي موږ پکې خپل اختیار شته نه یو سترګه زموږ ضایع شي نو هغه موږ نشو لګولی بیرته او د کروڑونو نه د اربونو مالکان یو موږ یو یو اندام یو کس تاسو په اخبار کې کتلی وو خپله یوه ګورده د مجبورۍ د لاسه په 25 لاک روپۍ باندې خرڅ کړله 25 لاک روپۍ یوه ګورده حالانکې دا 25 لاک نه 25 کروڑ قیمت یې خو هغه مجبوره شوی موږ دومره قیمتي یو نو دا ټول اندامونه راکړي الله دي خو سبحان الله بیرته د الله په خلاف استعمالوو موږ د الله په خلاف کې نه استعمالوو سترګې هغه راکړي دي دغه په خلاف کې استعمالوو ژبه هغه راکړې دغه په خلاف کې استعمالوو نو زموږ شکر څه دی دغه په خلاف کې استعمالول نو خبر مې دې پسې کوله شکر طریقه موږ ته نه معلومه نو ملګرو ته مې ویل درس کې یو کس و دغه په کور چېرته اور لګېدلی و نو کسان بورغلی جو کوشش یې کړی اور یې بچلی ویسته اور یې مړ کړی و دا کور مالک دی خلکو ته ویلي وو چېره جي تاسو ما سره ډېر احسان وکړو زه خو ستاسو څه شکریه نور نشم ادا کولی خو بس دومره به ویم چې الله دې ستاسو په کور باندې اور ولګوي چې زه به یې مړ کړمه زمونږ شکر دا دی زما وروڼو اخیري خبره زما مرۍ کار پرېښود اخیري خبره عرض کوم نوجوانانو څو پورې به تاسو په فیسبوک باندې عشقانې وئ او دا به ټول عمر ګورئ قرآن له به لاس نه ورکوئ څو پورې به تاسو د غفلت په دې خوب باندې ودې وئ د مسلمانانو غم به در سره نه در سره د دې ژوند نه لږ فایده والی دا حالات په هر چا باندې راځي د مسلمانان مظلومان چې د کفارو په لاس کې د کفارو هغې باندې چې څه خوښه د هغه پې کوي راشي د هغې له غم هم ځان څه وکوي نن خو ته په دې غم کې اخته یې چې یاره پاکستان میچ وګاټو که ویې نه ګاټو دا غمونه دي که نه خپړی صاحب به دلته راشي ولې یاره پاکستان میچ وبېله ټیک ده خفګان دې په وکړو خو دا خفګان تا کړی دی او د دې پاکستان په مسلمانانو باندې یا د نورو ملکونو په مسلمانانو باندې چې د هغې سره ظلم دی دا خو هېچ چا ونه ویل افغانستان کې چې اوس کومه ډرون حمله شوې وه تاسو ته پته ده که نه معلومات شرط که نه دا هم د چا بچي و که نه دا هم د چا بچي امریکا چې زموږ د ټول دشمن دی هغې پې ډرون حمله وکړه او غریبانان یې کوم حد ته ورسول هغه یوه واقعه ته صرف ذکر کوم یوه زنانه هغې بیان ورکړی زما دو ماشومان هغې هارونه خپل راوړه هارونه کېښودلې ما سره ما ورته په ټیم کې ورباغړه کولې ما ته ویل چې نه به یې دې ټیم کې نه که نه دا خو به مونږ ځو هلته مدرسه کې چې کله بیا مونږ له سندونه راکړي مونږ له اعلانات راکړي نو چې کله بیا مونږ کور ته راشو ته مونږ ته په دروازه کې په غاړه کې هغه زنانه وایي چې زما دواړه ماشومان لاړ مدرسې ته زه په دروازې په درشل باندې ناسته یم چې خپل ماشومان به راځي او زه به ورته اوس تا هارونه ور په غاړه کړم په دې انتظار باندې جهازونه غرار شو یو درز وشو چې څه مې کتل اقا مدرسه باندې ډرون حمله وشوه
ناغه ماشومان مال بیا کور ته مړه راوړو نو زه هر چاته په غاړه کوم وایي زه هر چاته ور په غاړه کوم نوجوانانو نن تاسو د کفارو نه متاثرې وئ دغه نوجوان ماشومان پکې هم نوجوانان پکې هم میندې د هغې په انتظار